متقي له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو چلند ناسم پارونکی او د دواړو هیوادونو په زیان دی. سلام ګرانو لیدونکو، وخت مو په خیر. افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په لیدنه کې ویلي په دې وروستیو کې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو چلند ناسم پارونکی او د دواړو هیوادونو په زیان دی. د راپورونو له مخې له څه مودې راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې له افغانستان سره د تګ راتګ په لارو په ځانګړې توګه په سند ایالات کې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو له لوري ناوړه چلند کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي تېره ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامي سره وکتله. نظامي ویلي پاکستان او افغانستان دوه مسلمان ګاونډي هیوادونه دي چې ګڼ مذهبي، کلتور او اقتصادي مشترکات لري او حکومت به یې هیچاته اجازه نه ورکوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فضا خړه او حالات کړکېچن کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د لړم په 18 د راپورونو له مخې ویلي وه چې د پاکستان حکومت د دغه هیواد په سند ایالات کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 1100 افغان کډوال نیولي او بندیان کړي دي. هغه له پاکستانه غوښتي وه چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو موازینو او بشري حقونو له مخې سالم چلند وکړي. مننه ستاسو د توجه څخه. تاسو خپل نظریات زموږ سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب